دوستانو سلامونه. محمد او ملګری کتاب نبوي سیرت دی. هغه نبوي سیرت دی چې مصری لیکوال عبدالحمید جودت السحار لیکلی او په مصری ژبه تقریبا 20 ټوکو کې دی چې وخت سره سم تلویزیوني شوی هم دی، خو په پښتو ژبه لنیکه مرغه په 1393 لمریز کال کې تکړه لیکوال او شاعر شرر صافي ژباړلی او په پښتو ژبه کې محمد او ملګری کتاب په 15 ټوکو کې دی. دغه کتاب په اړه په خپل ژباړن په خپل سرلیکونو کې لیکلي چې زه په ټول باور ویلی شم چې که دغه کتاب هر څوک یو ځل ولولي نو د اسلام په عظمت او حقانیت به پوه شي، وبه توانیږي چې د هر مذهب او دین خاوند ته د اسلام د حقانیت په اړه پوره قناعت ورکړي. په دې به هم پوه شي چې اسلام څه شی دی، اسلام ته څه اړتیا ده او اسلام څه ګټه لري. نو قدرمنو دوستانو، د محمد او ملګری کتاب لړۍ به تاسو ته برخې په برخې وړاندې کوو. نن هم څلورمه برخه. امیه بن عبدالشمس احساسوله چې عبدالمطلب یې د سترګو ګل او د لارې ازغی ګرځېدلی دی، خو زوی یعنې حرب یې له عبدالمطلب سره مینه لرله. کله چې عبدالمطلب ولید مجلس ته ورغی، خو پلار یې ملتزم ته لاړ. هلته لاړ چیرته چې به لیکوالانو تړونونه او ژمنې لیکلې. عبدالمطلب او حرب بن امیه خپلو کې خبرې کولې چې وهب او وهیب د زهره له ځینو هغو سوداګرو سره راغلل چې مصر، بصرې او شام ته به یې سوداګریز سفرونه کول. د دغه هیوادونو په اړه خبرې پایل شوې. هغه چا چې اوبدل شوي او رنګ شوي جامې له منف څخه راوړلې ویې ویل مصریان په تنګسیا کې ژوند کوي، قیصر ور باندې مالیه زیاته کړې ده، فشارونه ور باندې ډیریږي. که څه هم ټول نصرانیان دي، خو بیا هم په دین کې د رومیانو غوندې سخت اختلاف لري. سړی په دین کې د مصري قطبیانو او د نصراني رومیانو د اختلاف په اړخونو وغږېده. اقباط د مسیح د طبیعت په وحدت ایمان لري، خو رومیان د مسیح په لاهوت، ناسوت او تثلیث ایمان لري. عربانو د رومیانو دین پیژنده. رومیانو په مکه کې سوداګریز کورونه لرل او دغه کورونو به د سوداګرۍ ترڅنګ استخباراتي معلومات هم راټولول. ابرهه د حجاز واکمنۍ ته سترګې خړې کړې وې، څو د حبشې او یمن نصرانیان د شام له نصرانیانو سره یو ځای کړي او د رومیانو هغه خوب ریښتونه یې کړي چې په پلي کولو کې یې اولیوس ګالیوس پاتې راغلی و. هغه مهال چې د نفت وزیر یې په خیانت او په صحرا کې د رومي لښکر په ورکېدو تورن کړ. حرب بن امیه د دوم الجندل له عربانو او د دغه سیمې د مشر عقیدر بن عبدالمالک له ورور بشر بن عبدالمالک سره خبرې کولې. بشر بن عبدالمالک یې نږدې ملګری و. په دغه سیمه کې یې د لیک لوست په اړه خبره وغځوله. له عبدالمطلب نه خپل زامن او ترې چاپېره ناس خلک په هیرا، انبار او دوم الجندل کې د عربي قلم په اړه په تعجب کې دي. کومه ناشنا خبره نه وه، ځکه چې زمانې د عربي قلم خبرې د خپلې لمنې لاندې کړې وې. د یوه تن په خیال کې هم نه وه چې له 2 نه 2200 کاله وړاندې عربي قلم د زمزم له کوهي سره راشین شو. په هغه زمانه کې مصری هاجرې خپل زوی اسماعیل ته ابتدایي لیک لوست ورزده کاوه. اسماعیل به جملې تړلې لیکلې. قیدار زوی یې ترمنځ فاصله ورکړه. د اسماعیل زامن چې کله له مکې نه دوم الجندل، د سینا، صحرا او د نفت خاورې ته مهاجر کېدل، نو دغه قلم یې له ځانه سره یوړه. دغه قلم په بترا کې وده وکړه او چاپېره هیوادونو ته انتقال شو او یو ځل بیرته مکې ته راوګرځېده، څو د قریشو قلم شي او د لوی خبر په انتظار کې وي. د فارس او د کسرا نوشیروان او د هغه د عدل په اړه خبرې وغځېدې. ناست خلک د هغه د کرم او سخا په اړه بېلابېلې خبرې کوي. یو تن وویل یوه ورځ د کسرا نوشیروان په یوه ځانګړي پروګرام کې ناست و، دسترخوانونه وغوړېدل، خلک د خپلو رتبو پر بنسټ ماڼۍ ته ننوتل. کسرا ورکتل او د خلکو په سر باندې کوربانه ولاړ و، د هغوی خدمت یې کاوه. کله چې خلک له خوړو فارغ شول نو د سرو او سپینو په لوښو کې شراب راوړل شول. لوړپوړو چارواکو د سرو په لوښو کې شراب وڅښل.
کله چې خلک بیرته وګرځېدل او دسترخوانونه پورته شول، یو چا د سرو جام پټ کړ، نوشیروان ولید، نو مخ یې ترې واړوه. له ساقیانو څخه جام ورک شو، چیغې یې کړې، هېڅ څوک له تالاشۍ پرته له کوره نشي وتلی. کسرا ورته وویل هېڅ چا سره کار مه لرئ. خلکو ته امر وشو او ووتل. ساقي وویل ای پاچا، له موږ نه د سرو لوښی ورک شوی. پاچا وویل داسې چا اخیستی چې بیرته یې نه درکوي او داسې چا لیدلی دی چې شیطانت یې هم نه کوي. یو یهودي را منډې وهلې. کله چې د عبدالمطلب بنډار ځای ته ورسېد، سلام یې وکړ او بیا کېناست. د عبدالمطلب ملګری او ملاتړی و. مکه د یهودیانو، رومي نصرانیانو او احباشو څخه ډکه وه. دغه سپېڅلي ښار ته د سوداګرۍ لپاره راتلل. دوی په ټول ازادۍ خپل عبادت کاوه. په مکه کې هر ډول عبادتونه کېدل. عبدالمطلب په یثرب کې د خپلې مور سلمه بنت عمرو الخزرجیه سره د لاس لاندې رالوی شو. په خپله هلکوالۍ کې به د یهودیانو په دوکانونو ګرځېده او دیني ماښامني بنډارونو کې به یې هم ونډه اخیستله. نو د یهودیانو ځینې نظریې یې په لاشعوري توګه ومنلې. عبدالمطلب چې به کله خبرې کولې، نو په خبرو کې به یې د یهودیانو عقیده را څرګندېدله. نو به یې ویل په دنیا کې په هر ظلم او زیاتي جزا ورکول کیږي. یهودي په خوښۍ وویل رښتیا دې وویل. یهودیت وروسته له هغې فاسد شو چې کله بخت نصر یهودان بابل ته لاس تړلي بوتلل. اخرت او له مرګ وروسته ژوند یې هیر کړ. د ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف او موسی دعوت یې هیر کړ. د بابلیانو عقیدې یې ومنلې او د بابلیانو په څیر به یې ویل چې انسان په دنیا کې د خپل عمل سره سم جزا ګوري. که ښېګڼه وي نو ښېګڼه ګوري او که بدګڼه وي نو بدګڼه ګوري. بعثت، قیامت او په آخرت کې له حساب او کتاب څخه منکر شول. یو تن د عبدالمطلب خبره باوري کړه او ویې ویل بس یوازې د دنیا ژوند دی او بس. یهودي د دې خبرو نوبت واخیست او د بني اسرائیلو قصې شروع کړې. د قریشي مخور او مشرانو د زغم کاسه ډکه شوه. حرب بن امیه راتنګ شو. یهودي یې وراټه او ډیر سخت رد بد یې ورته وویل. عبدالمطلب حرب بن امیه ته په تریخ نظر ور وکتل چې حرب پرې پوه شو. دغه نظر یې له بلاغت نه ډکه وینا وه چې ژبه یې د ویلو نه عاجزه وه. دا زما د سیوري لاندې دی او زه تا ته د دې اجازه کله درکوم چې ته یې ورټې. حرب بن امیه ترش تندی له مجلس نه پاڅېده او بیرته یې شاته هم ونه کتل.